خپل قرض او پیسې هم چې د خلکو نه غواړې نو کرې او ریبې به چې داسې کوم دروغ ووایم چې قرضدار یې را باندې مهربانه شي او خپلې پیسې راکړي. داسې کومه وجه او بانه جوړه کړم چې مال خپلې پیسې قرضدار یې راکړي. ته به پیسې په خوشحالۍ ورکې خو چې بیا یې ترې غواړې نو ولټه قرضدار یې به په تا باندې سترګې سرې کوي چې درکوم یې سړیه چېرته ځم خو نه که نه. ځان پرې شپېلی کي او نورو ته به وایي چې خپل کار به کوي. مړه قرضداري چا مړه کړي دي چې درنه اخلي یې نو درته یوه نیټه به وښیي چې په دې به یې خامخا درکوم، خو چې بیا یې وغواړې نو درته دغسې به 20 نیټې بدلې کي خو هغه ستا واله پیسې او قرض به در نه کي. ځکه خو مشران وایي چې پیسې ورکوې نو ورسره کاڼې هم لاس کې ورکوه چې بیا یې ترې غواړې چې ولیدې پې. د دغسې خلکو له وجې بیا سړی سمو خلکو له هم قرض ورکول نه غواړي. اعتماد او بروسه یې ختمه شي او یریږي چې چېرته دوی را سره بیا داسې ونه کي. نو کوشش کوئ چې څوک در سره د قرض ښېګړه وکړي چې په وخت کې ورته واپس او ستون کړئ. دغسې به بیا ستاسو کار هم کیږي او د نورو ضرورتمندو کار به هم روان وي چې دغه سړی تاسو په خپلو خو خپېمانه نه کړئ. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.